یو بل ډیر جدي بحث چې د ښځو او د نارینهو ترمنځ یې په توپیر مخ ته ځي هغه د مینې بحث ده دوستانو. ښځه او نارینه د مینې په برید، د مینې په اړوند او د مینې په وړاندې بل فکر او بل باور لري او معمولا یو شان او یو رقم تصور او ارزونه او اخیزه نه لري. نارینه عملا کوشش کوي چې مینه وکړي. نارینه غواړي مینه ډیر فزیکي، ډیر بدني، ډیر لمسي، ډیر هورموني او ډیر عاطفي نه وي. مینه ډیر غواړي نه غواړي چې مینه په هغه واقعي شکل چې ده هغسې وګوري. ښځه مینه کوي نه، بیانوي یې معمولا. یعنی ښځه مینه وایي یعنی د ښځه د مینې په اړه خبرې کوي، د مینې په اړه مثالونه راوړي، ناولونه لیکي، متنونه جوړوي، موسیقۍ جوړوي، سندرې جوړوي، شعرونه جوړوي او ورته نور کارونه کوي. اما ښځینه ډیر کوي، یعنی ښځه یې په اړوند وایي او نارینه عملا وغواړي. دا د نارینه او د ښځینهو ترمنځ د مینې توپیر ده. نارینه جسورانه او پرته له فکره او پرته له درنګه ځواب ورکوي. ډیر ځله داسې پېښېږي چې ما ته ځینې نجونې وایي چې استاد دغسې زما یو چا سره اړیکه ده خو زه هېڅ نه پوهېږم چې هغه واقعا له ما سره مینه لري که نه لري. زه ورته وایم چې ګورئ، نارینه چې مین سي خبره پټه نه ساتي. نارینه نه ویل کېږي، نارینه نه مینه رسوا کېږي، یعنی په اصطلاح ویل کېږي، بیانېږي، څرګندېږي او عملي اړخ اخلي. یوه ښځه کیدای سي ډېر عمر د یو چا مینه په زړه کې وساتي خو تر ډېره یې جرأت ونه کړي، تر ډېره کیدای سي جرأت ونه کړي. اما نارینه ډېر په دې مسله کې سټریټ فارورډ ده، یعنی ډېر غوڅ ده، ډېر قاطع ده او وایي عمل کوي. دا یو بل توپیر ده. ښځینه هم عمل کوي، ښځینه هم مینه په عملي شکل غواړي، په جنسي شکل غواړي، په فزیکي شکل غواړي. اما پوشش او ښکلا یې ډېره ادبي، ډېره رومانټیکي، ډېره په احساساتو کې نغښتي، پاکټ کې ډېره هغې په اصطلاح پکې ډېره هغې په اصطلاح لکه هغه د کلیزو کیک ډېر هغه لري، شیریني ډېره لري، هغه ډېرې لري، شمعې ډېرې لري او بالاخره عملي شکل غواړي. یعنی اول احساسي غواړي ښځینه، نارینه اول کې عملي غواړي، په عملي شکل غواړي یا ویم په بدني شکل، جسمي شکل، جنسي شکل غواړي. د نارینهو تعامل چې ده راس او درس او راکړه ورکړه په مینه کې ډېره فزیکي ده، ډېره جسمي ده. یعنی نارینه ته دا ډېره مهمه نه ده چې سهار په خیر ماښام په خیر. نارینه ته دا مهمه ده چې درغلم بیا به دې ښکل کړم، بیا به په غېږ کې به دې ونیسم، بیا به جنسي اړیکه وساتو. دا ډېره ورته مهمه ده. دا ورته ډېره مهمه نه ده چې سهار دې په خیر ماښام دې په خیر. اوس که هغه نارینه راځي هم سهار په خیر ماښام په خیر هم وایي، کیدای سي د یو مجبوریت له مخې دا کار کوي، کیدای سي د تاسو د تاکید له مخې دا کار کوي، کیدای سي تاسو ډېر حساس ورته معلوم سوي یې، یعنی یو رقم دنده ورته ښکارېږي. مینه نه ده هغه. د نارینه لپاره سهار په خیر ماښام دې په خیر او دا شیان ډېر هغه نه دي. یعنی نارینه دا شیان ډېر هغه نه ورکوي، سنس نه ورکوي، معنا نه ورکوي، ورته ډېر مفهوم نه ډېر ورته جالبه نه ده دا شی. کیدای سي وکړي خو واقعي نه ده دغه حس په نارینه کې. نارینه ښځې معمولا هیجاني تعامل لري. مثلا کلیزه ورته ولمانځل سي مثلا او ډېره خوشحاله سي، یا مثلا یو ګوتمۍ ورته واخیستل سي او دا وایي چې او ګوتمۍ دې راته اخیسته ده، او الماس، او طلا، او دا ډېره ورته مهمه ده. نارینه ته دا ډېره مهمه نه ده چې دا ګوتمۍ ورته واخیستله مثلا یا ورته نور مسایل. نارینه ته ډېر مهمه ده، اوس فزیکي اړخ ډېر ورته مهمه ده. ښځې فکر کوي او ستونزې هغه کوي، حلوي. نارینه عمل کوي او ستونزې حلوي ډېر ځله. ښځینه
مینه د صمیمیت په موخه کوي او نارینه مینه د رقابت او اثبات په خاطر. نارینه ډیر ځله په مینه کې هم ډیر نارینه داسې دي چې د ضد له رویه د رقابت له رویه یو چا سره مینه پیل کړې، یو چا سره واده کړی او ورته نور مسایل. ښځینه هم همداسې دي، اما نارینه ډیر ځله په دې مسایلو کې ښکیل دي. یعنې نارینه په مینه کې هم غواړي چې ونازول سي، احترام ورته وسي، تقدیر سي، تحسین سي او ورته نور مسایل. د ښځو لپاره دا مسله ډېره هغه نه ده. ښځه وایي چې څنګه موږ کولی سو ډېر صمیمي واوسو، ډېر خواږه واوسو او ډېر شیرین او ښه سم او مناسب چلند او برخورد وکړو. اوس بحث څه ده؟ اوس نتیجه دا ده، پایله دا ده چې نارینه د ښځو دغه حساسیت په مینه کې چې احساسي دي او ښځینه د نارینهو دغه حساسیت چې ډېر جنسي دي درک څه ډول؟ لږ د ښځې احساسي اړخ په جنسي اړخ بدل کی او لږ د نارینه راسي د جنسي اړخ د ټال جنسي اړخ نه ګوري، لږ د ورسره احساساتي هم رومانټیک هم سی. زه فکر کوم چې په دغه وضعیت کې موږ کولی سو د دواړو لورو هیله، اړتیا او هغه څه چې دوی له مینې غوښتل هغه پوره کړي او یو خوږ ژوند، یوه ښه اړیکه او یو ښه د ګډ ژوند تعامل ولري او رامنځته کړي.